آیا رښتیا هم پنجشیر تخار او نور ولایتونه په سقوط کې دي؟ مقاومت جبهې څه کړي دي؟ پنجشیر ته ذبیح الله مجاهد څنګه خطرناک اخطار ورکړ؟ دا ټول په همدې ویډیو کې وګورئ. د طالبانو حکومت د ملي مقاومت جبهې په نامه د دوی مخالفې ډلې هغه ادارت کړه چې ګوندې پنجشیر تخار کابل او پکتیا کې پر طالبانو مرګوني بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه باندې لیکلي دي چې پنجشیر تخار او نورو سیمو کې هیڅ کومه نظامي پیښه نه ده شوې. په دې اړه چې ځینې باغي کړی په خواله رسنیو کې کومې دعوې کوي حقیقت نه لري. ښاغلي مجاهد زیاته کړې ده چې د دوی زرګونه مجاهد ځواکونه په پنجشیر تخار او نورو سیمو کې ځای پر ځای او د نوموړي په خبره دښمن ته د کوم منفي تحرک هیڅ مجال نشته. د یادونې وړ ده چې د احمد مسعود په مشرۍ د ملي مقاومت جبهې په نامه ډلې دا کړې وه چې د دوی کسانو د تخار ولایت ورسج ولسوالۍ کې یو شمېر کلي له طالبانو نیولي دي او په دې جګړه کې یې طالبانو ته مرګ ژوبله هم اړولې ده. د پسرلي په راتګ سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ضد ډلو د فعالیتونو په اړه ادعاوې هم ډېرې شوې دي او دغه جبهې وایي چې په راتلونکي کې به دغه ولایتونه سقوط هم وکړي. په دې لړ کې د خپلواکانو ملي جبهې په نامه د طالبانو ضد یوې بلې ډلې هم ادعا کړې ده چې د کابل په لویدیځ کې د طالبانو د استخباراتو مسؤل ملا حفیظ الله بدر د کمپنۍ په سیمه کې وژلی دی. دغې ډلې زیاته کړې ده چې په پکتیا ولایت کې هم په یوه برید کې چې د شپې لخوا شوی دی څو تنه طالبان وژلي دي. پر همدې مهال د ملي مقاومت جبهې ویلي دي چې د دوی مشر احمد مسعود د انټرنیټ له لارې د افغانستان د بیلابیلو سیمو وګړو له استازو سره غونډه کړې ده چې د ملي مقاومت جبهې د رهبرۍ شورا د جوړېدو لپاره سلا مشورې وکړي. د نوموړي جبهې ویان صبغت الله احمدي BBC ته وویل چې په راتلونکو ورځو کې به له ټولو طالب ضدو ډلو سره غونډې جوړې کړي. تاسو د دغه مقاومت جبهو ملاتړ کوئ که د طالبانو؟ خپل ویناوې په کومنټ کې ولیکئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه.